د سپوږمۍ تر کلي د سپوږمۍ تر کلي مینوالو سلامونه او شپه مو بخیر. په دې هیله چې شپه مو په خوښۍ سره پیل کړې وي. زه عصمتي د سپوږمۍ تر کلي خپرونه درته وړاندې کوم او د ډم او خبریال ناول څلورمه برخه مې درته راوړې ده. تر هغه ځایه پورې راغلي وو چې سایره چې نوم یې په دغه فیلډ کې چې اوس دا پکې روانه وه په نڅاګرۍ کې تانیا ایښودل شوی و. د هغې کیسه تر دې ځایه پورې راغلې وه چې دې د خپل ژوند کیسه کوله چې دا یو هلک ته غوښتل شوې وه چې هغه د خان نثار خان زوی و. بالاخره د دې د ملګري عثمان سره چې کله چکر ته لاړه، د هغې نه وروسته چې راوګرځېدله د دې کور ته د دې د پلار ملګری نثار خان راغلی و چې غوښتل یې چې تانیا یا همدغه سایره خپل زوی ته کوژدنه کړي. نو د همدې په خاطر به د پلار ملګری هر وخت د دې کور ته راتللو، د دوی صفتونه به یې کول، د زوی صفتونه به یې ورته کول. نو د دې ټولو سره سره دې هم دغه خوب لیدلو چې بالاخره د خان د زوی سره به واده کوي او دغسې انځور یې جوړوه په فکر کې. دا چې وروسته به څه کېږي او د تانیا یا سایرې مکتبونه هم په شروع کېدو، نوره کیسه یې زه درته کوم. مکتبونه هم مخ په شروع کېدو. اوس خو بیخي بهانه جوړه وه، ځکه د مکتب په بهانه به وتو او نور به زه او ناجیه د عثمان سره په چکر سر وو. داسې وخت هم راغی چې ناجیه امیدواره شوې وه، خو دا خبره اوس زموږ لپاره کومه د ویرې خبره نه وه، ځکه عثمان ډېرې ډاکټرانې پېژندې. هلته یې ناجیه بوتله او ماشوم یې ځایع کړ. همدغه شان وخت تېرېده. د نثار خان تګ راتګ هم زموږ کور ته ورځ تر بلې ډېرېده. اکثر وخت به سهار راتلو. کله به چې موږ له مکتبه کور ته راغلو، نو چې کتل به مو نثار خان به زموږ په کور کې زما له مور سره په یو کوټه کې ناست و. که رښتیا درته ووایم، په نثار خان موږ کوم بد شک په دې نه شوی کولی چې هغه ډېر پاک او سپېڅلی انسان و. او بله خبره دا چې هغه ډېر لمونځګزاره او دینداره هم و. خو بیا هم د هغه تګ راتګ په ما او شایستې بد لګېده یا نه، خو شاهد که څه هم زموږ نه کشر و، په هغه ډېر بد لګېده. شاوخوا شپږ اووه میاشتې کېدی چې نثار خان زموږ کور ته تلو راتلو. په هر ځل راتګ سره به زموږ په زړه کې دا هیله وشوه چې اوس به د خپل زوی په مرکه راځي، خو هغه بیخي ځان نه خوځاوه. د شنبې په ورځ زموږ مکتب هم رخصت و. زه او شایسته دواړه د کور په وره دننه شوو. له راننه کېدو سره سم مو چیغې واورېدې. هغه د بل چا نه وې، زما د پلار او مور وې چې پلار مې ویل څوک راغلی وو، خو مور مې یوه خبره کوله چې هیڅوک نه و راغلي. د مور او پلار ترمنځ مو جنګ ښه تود روان و. پلار مې راوړاندې شو، ویې ویل ما ته به هر چا ویل چې دلته دا درېیمه ورځ ده چې څوک په موټر کې راځي، او کله چې ستاسو د راتګ وخت شي بیرته ځي. څوک دي تاسو یې پیژنئ؟ ښایسته پرې ورمخکې شوه. مونږ خو دلته څوک نه دي لیدلي، یوازې کله کله خان کاکا راځي او بس. پلار مې وویل نه، دغه موټر نه دی او نه هغه دومره سپک سړی دی چې زما د پوښتنې نه به بغیر دلته راځي. بیا یې زما مور ته مخ ور واړاوه. ویې ویل ګوره، که ته یې راته ونه ښیې، اخر خو به هم زه خبر شم که نه. په خدای کرنه د ژوند څکه وکړې. او له دې سره یې یو قوي لغته هغې ته ورکړه. لا به مې د مور ساه ډوبه وه چې موږ هم په ژړا شروع وکړه. له ژړا سره سم دروازه را وټوکېده. پلار مې د سترګو په اشاره شاهدې ته د دروازې کتو امر وکړ. هغه په یوه منډه د دروازې په طرف لاړ. څو شېبې به لاندې نه وه تېرې چې بیرته راغی. وویل نثار خان کاکا دی. پلار مې په غوسه وویل خولې بندې کړئ چې میلمه راغی. موږ ټول یوې کوټې ته ننوتو.
نثار او پلار مې بلې کوټه کې کېناستل. د غرمې ډوډۍ مو تیاره کړه. ښایستې او شاهد ډوډۍ ور وخوړه. ټول په دې فکر کې و چې د ورځې څوک دي چې زموږ کور ته راځي، او بیا زما مور خو هم څه بده ښځه نه وه. ما فکر کوه چې دا به ضرور زما پلار ته چا دروغ ویلی وي، ځکه زما مور بغیر زما د پلار نه د بل چا خوا ته لیدی هم نه شوی. زما له پلار سره یې په مینه واده کړی و. زموږ ډېره مینه ناکه او خوشحاله کورنۍ وه، خو دا چې ولې یو دم داسې شوه، دا ټولو ته پوښتنه وه او د خفګان وړ خبره وه. بیا هم ورځې یو په بل پسې تېرېدې. یو ورځ ناجیه زموږ ټولګي ته راغله. ویې ویل چې نن چېرته چکر ته ځو. ما هم ورسره ښه وکړه. دواړه له ښوونځي راووتو. بهر د عثمان موټر ولاړ و. په موټر کې کېناستو او موټر د کلام په لور روان شو. بیا هم د تیر په څېر ناجیه د موټر مخکې سیټ ته ور واوښته او رقم په رقم لوبې شروع کړې. اوس نو زموږ د سترګو آب هم ختم شوی و. ما ته داسې نه ښکارېدل چې دا د کوم بد کار وي. زما په مخ کې د یو هلک او جینۍ یو ځای کېدل اوس ډېر عادي خبره وه. موټر د غرونو په منځ کې په ډېرې چابکۍ روان و. کلام ته له رسېدو سره سم هوټل ته پورته شو. بیا هم د پخوا په شان په یو کوټه کې زما په موجودګۍ کې هغوی هر کار کاوه. په ما هم د ځوانۍ جوش غلبه و. بې واره مې د هغوی په لور کتل. په خپل بدن مې لاس وواهه. عثمان هم د دې په خاطر چې ما په جوش راولي ډول ډول خبرې له ناجیې سره کولې. دا سادي خبره نه وه. دا خبرې که هر څوک واوري حتما به د هغه جنسي غریزه په هر څه پیاوړې کېږي. همداسې وشول. زه دومره په جوش کې راغلم چې بیخي په ځان نه پوهېدم. عثمان د سر په اشارې ماته د ورتلو ست وکړ. زه هم بې د کومې پوښتنې ورپورته شوم. خو چې تر څو زه له عثمان سره یو ځای کېدم، ناجیې چیغه کړه، دا څه کې ځناوره. هغه د ناجیې له لاسو ځان خلاص کړ. ما ته نور هم راوړاندې شو. له ما یې لاس چپېر کړ، خو چې تر څو یې ښکلولم ناجیه راپورته شوه. یو زوروره ټېله یې ورکړه. زه په کوچ کې ولوېدم. ناجیه هغه ته په سپکو سپور سر شوه. بیا یې وویل، ولې ته ما نه ګورې؟ ما خو په تا خپل ټول ژوند تباه کړو، او ته اوس له ښه اوږد بحث وروسته عثمان بښنه وغوښته او له کوټې ووت. ما هم له ناجیې بښنه وغوښته او له کوټې راووتو. لا به د هوټل زینو ته نه ورسېدلې چې نثار خان او پلار مې په مخه راغلل. پلار مې برند ما ته وکتل. بې له دې چې کومه پوښتنه وکړي، په مخ یې یو کلکه څپېړه راکړه. ویې ویل، چا سره راغلی یې؟ ځواب مې ورکړ، د ښوونځي له ملګرو سره. په ډېرې غوسې یې وویل، هغه چیرته دی؟ ناجیه پرې راړومبی شوه. کاکا، هغه خو لاندې دی، موږ ټول کلاس نه یو راغلي. زموږ استادان هم را سره دي. پلار مې بله کومه خبره ونه کړه او هوټل ته وخت. له ښه خفګان او ویرې سره یو ځای د عثمان په موټر کې کېناستو او د خپل کور په طرف را روان شو. په زړه کې مې یو ویره وه چې هسې نه عثمان یې لیدلی وي، خو بیا به مې زړه ته تسلي ورکوله چې که چیرې یې لیدلی وی نو بیا یې زه یوازې نه پرېښودم. عثمان د تسلي په ډول وویل، هېڅ خبره نشته، له دې خو چې بیخي ونه ویرېږې. ما کومه خبره نه کوله، بس چوپتیا مې غوره کړې وه. ناجیې وویل، د دې پلار ډېر بدخویه سړی دی. که پوه شو چې دا دلته له تا سره راغلې وه، بې مرګه یې نه پرېږدي. عثمان وخندل او یې ویل، ولې یې راباندې هسې هډوکي ماتوئ؟ داسې به یې درته کړم چې پورته به هم درته ونه ګوري. په ټوله لار عثمان تسلي راکړې، خو تسلي مې زړه چیرته اخیستې. کور ته راغلم. په کور کې مې هیڅ چاته دا خبره نه کړه چې زه
پلار په کلام کې ولیدم او څپېړه یې راکړه، خو هره شیبه مې له ویرې او ترس نه خالي نه وه. که د دروازې ټک به شو نو زړه به مې سم ورسره درز وکړ. دا فکر راسره و چې که چیرې مې پلار راشي نو ما سره به کوم سلوک کوي. 4 ورځې وشوې چې پلار مې کور ته نه و راغلی. موبایل یې هم بند و. مور مې ویل چې کیدای شي پېښور ته تللی وي. څو ځله مې زړه راغټ کړ چې وایم هغه مې په کلام کې له نثار خان سره ولید، خو بیا مې زړه ویل که چېرته یې ووایم چې په کلام کې مې لیدلی نو مور به مې بیا وایي چې تا په کلام کې څه کول. او که زه ورته بانه وکړم چې زموږ ټول ټولګی تللی و نو خامخا به پوښتنه وکړي، هسې نه چې په خپلې خبرې کې ګیر شم. 6مه ورځ هم پوره شوه. مازدیګر مهال به و چې زموږ د کور په ټلیفون زنګ راغی. ښایستې ټلیفون اوچت کړ. بې واره یې له خولې کړکه ووته او په چیغو یې شروع وکړه. ټلیفون د پولیسو د تاڼې و. ویل یې چې ستاسو پلارجان چا وژلی دی او په تاڼه کې یې جسد پروت دی. ښه نو ژورنالیست صاحب، هر څه راباندې زهر او زقوم شول. پوره یقیني شوم چې دا کار هغه بدمخې عثمان کړی، خو چاته مې له ویرې ویلی هم نه شو چې دا کار د عثمان دی. ناجیې پسې ورغلم. هغه مې هم پوه کړه چې کار د عثمان دی، خو چې ناجیې عثمان ته ټلیفون وکړ دغه ټلیفون بند و. اوس نو بیخي سل په سلو کې په دې باور وم چې زما پلار عثمان وژلی. په زړه کې مې د انتقام اور بل شو. غوښتل مې چې پولیسو ته یې ووایم، خو ناجیې ویل که چیرې عثمان دا کار کړی وي نو ستا لپاره یې کړی. نو که ته عثمان پولیسو ته په لاس ورکړې دا د هغه د ښو په مقابل کې تابت وکړل. همدا و چې د پولیسو نه هم لاس په سر شوم او په دې خبره مې بل هیڅوک خبر نه کړل. ډېر لوی غم و او دا غم مو په ډېر یوازیتوب سره وزغمه، تر دې اندازې چې څو ورځې مو ډوډۍ هم ونه خوړه. ګاونډیانو مو راسره ډېر ناکام وکړ، مګر موږ یې بې سرپرسته پاتې شوو. د قاتل هم څه ښکار پته ونه لګېده. یوازې ما ته معلوم و چې دا کار عثمان کړی، خو د ځان لپاره مې چاته نه سوی ویلی. حتی خان هم څو ځله موږ ته وویل که په چا مو شک وي چې په پولیسو کې پرې ریپورټ وکړو، خو موږ ورته وویل چې په هیڅ چا مو شک نشته، په چا مو شک نه راځي. د پلار له مرګه مې څو میاشتې تېرې شوې. زموږ د کور ټول مصارف نثار خان لنډول. اوس نو موږ پسې د پلار ویره نه وه. هر څه له پخوا نه ښه را رسېدل. کله کله به ښوونځي ته د نثار خان په موټر کې هم تلو. د دنیا کوم نعمت نه و چې موږ په کور کې نه و موجود. نثار خان خو به اول په جمعه کې یو ځل راتلو، خو د پلار له مرګه وروسته به هر ورځ راتلو. موږ ته د انسان په جامعه کې یو فرښته پیدا شوې وه. زموږ هرې غوښتنې ته یې د یو بامسؤلیته انسان په توګه ځان رساوه. ما داسې انګېرله چې نثار خان ځکه موږ هره ورځ راځي چې موږ ته د پلار ارمان را نشي. موږ ته به یې هم داسې خبرې کولې لکه چې همدا زموږ پلار وي. که رښتیا ووایم موږ ته د پلار ارمان نه راتلو. ښه خوشحاله وو. مور مې له مونږه ډېره خوشحاله وه. اوس نو د ناجیې او عثمان اړیکې هم ختمې شوې او د یو بل هلک سره یې نسیم نومېده ملګرتیا یې جوړه کړې وه. ما هم په زړه کې دا هیله لرله چې زه دې هم یو ځوان او مالداره ملګری ولرم، خو زما په ذهن کې به یوازې او یوازې د نثار خان د زوی خیالونه وختل. مونږ به چکر ته ښه آزاد تلو. هېڅوک داسې نه و چې زموږ مخه دې ونیسي. مخکې به مو مور یو نیمه غوسه کوله، خو هغې هم غوسه پرېښې وه. بس د نثار خان خدمت به یې کوه او خدمت یې باید کړی وی، ځکه زموږ د کور ټول مصرف د هغه په غاړه پروت و. یو ورځ چې کله له ښوونځي راغلم د نثار خان موټر نه و. د کور دروازه خلاصه وه. په کور کې هېڅوک هم نه و. فکر مې وکړ چې ګوندې مور مې د ګاونډیانو کره تللې ده. خپلې کوټې ته ننوتم.
جامې مې بدلې کړې. یو شېبه په خپل تخت وغځېدم. بیا مې بیګانۍ فلم را په زړه شو چې په موویني ټلویزیون کې و. غوښتل مې چې دغه فلم تکرار چې اوس خپرېږي به یې ګورم. راپورته شوم. د خپلې کوټې دروازه مې بنده کړه. د مور د کوټې په طرف لاړم. دروازې ته مې زور ورکړ خو دروازه بنده وه. فکر مې وکړ لکه چې مور مې بنده کړې. د کړکۍ خواته تاو شوم. زور مې ورکړ. کړکۍ خلاصه شوه خو چې څنګه په کړکۍ ور دننه شوم ما هغه څه ولیدل چې هېڅکله یې یو لور نشي لیدی. او که یې وګوري ښایي په همغه ځای یا له ډېرو احساساتو مړه شي او یا ځان ووژني. خو په ما هېڅ ونه شول. ما خپله مور او نثار خان په داسې حال کې ولیدل چې په غاړه یې تار جامې هم نه وې. دوی دواړه غیږ په غیږ پراته وو. زما لپاره دا کومه نوې خبره نه وه. خو نوې یوازې همدومره وه چې مخکې به ناجیه او عثمان وو خو مګر اوس زما مور او هغه څوک چې موږ په رښته ګڼله لوڅ د جنسي خواهشاتو په نشه کې ډوب پراته وو. له کوټې راووتم. ټوله ورځ مې په ژړا تېره کړه. ښې ډېرې اوښکې مې تویې کړې. په دې ناترسه دنیا کې داسې هېڅوک نه و چې لا ما یې د اوښکو پوښتنه کړې وای چې ولې. زه اوس په دې پوه شوم چې زما پلار چا وژلی. مازدیګر مهال به و چې مور مې له کوټې راووته. ما په ځان سترګې پړسولې وې. مور مې د تخت پر څنډه کېناسته ویې ویل له ځانه هسې لیونۍ مه جوړوه. ته اوس نثار خان خپل پلار وګڼه. مالداره دی، پیسې لري، شهرت لري، هر څه لري. د هېڅ کمی نشته. پرېږده چې خپل ژوند ورباندې جوړ کړو. ښایستې هم د مور خبرو ته غوږ نیولی و. هغه خو لا ما له وړاندې خبره شوې وه چې نثار خان او مور یې ناروا اړیکې لري. خو چاته یې څه نه ویل. ومې ویل موږ به خپل ژوند جوړوو خو داسې نه. مور مې وخندل. نو څرنګه؟ زه مې د مور په خبره هم حیرانه او هم غمجنه شوم. هغه مور چې تل یې راته د پردې او حجاب خبرې کړې وې. هغه مور چې تل یې له بدو لارو ګرځولي یو. هغه مور چې له ویرې یې موږ په لوړ غږ خبرې نه شوی کولی. نن داسې خبرې کوي. زما خو هسې هم زړه ډک و. ښه په چیغو چیغو مې وژړل. ځواب مې ورکړ دا زما د پلار قاتل دی. د زموږ خوږ کور وران کړ. د ځناور خو زموږ ژوند تباه کړ. دغه ناترسه خو موږ دې حال ته راورسولو. تر څو مې چې بلې خبرې ته ځان جوړاوه مور مې په خوله لاس کېښود. ویې ویل چوپ چې بله خبره ونه کړې. ته اوس په یو پاک انسان دا تور مه پرې کوه. هغه موږ د تباهۍ نه وژغورلو او ته وایې دا زما د پلار قاتل دی. مور مې خبرې کولې خو ما او ښایستې ژړل. نور نو موږ سره د ژړا نه بغیر هېڅ هم نه و. ځکه زموږ د تسلۍ والا سره هم جنسي او مادي لالاچ و. هغې ته نثار خان د دنیا د ټولو سړو نه غوره او بهتره ښکارېده. ځکه له هغه سره پیسې، دولت او شهرت و. هغې خپل خاوند اوس له یاده ویستی و. هغه خاوند کوم چې دی په ډېره مینه د خپل ژوند ملګری ټاکلی و. خبریال صاحب ته زما په دې ظاهري لباس مه غلطېږه چې ځان مې داسې ښکلی کړی. زما په زړه کې داسې خبرې دي که یې تا ته وکړم نو که په سینه کې زړه لرې ته به هم وژاړې او که نه یې لرې نو ته هم د هغه ناترسو په څېر وخانده او راځه ته هم زما له وجوده مزه واخله. زه د شنو نکریزو غوندې بهر شنه خو زړه مې په وینو رنګ دی. د سیرې خبرې په سلګو کې ډوب شوې او یو ښه شېبه خاموشي غوره شوه. ما د خپل ریکارډر بیټریانې بدلې کړې. سیرې خپلې اوښکې پاکې کړې او بیا یې په خبرو شروع وکړه. د دغه ډول کارونو ډېره موده ووته. اوس نو زموږ لپاره دا ډېره عادي خبره وه. زموږ په مخ کې به هغه بدمرغه خان زما له مور سره په لوبو بوخت و. ته فکر وکړه په کوم کور کې چې مور د یو پردي سړي سره لوڅه د خپلې لور په مخ کې پرته وي، د هغه اندامونه لوبوي، له هغې موچې اخلي. څه کوي؟ هلته به حیا پرده او د سترګو اب پاتې وي؟ نه، هېڅکله هم نه. اوس زموږ د سترګو اب بیخي ختم شوی. مونږ دا د ځان لپاره عیب نه ګاڼه چې
زما مور دې د پردي سړي سره ټوله ورځ په کوټه کې واسې وي او له هغه سره دې شراب څښي، ګډاګانې دې ورته کوي او د هغه جنسي خواهشات دې سره وي. موږ دومره بېوسه اولادونه وو چې زموږ په مخ کې به نثار خان زما د مور له مخه موچې اخیستې، د هغې په بدن به یې لاسونه وهل، خو موږ به ورته رټ رټ کتل، هېڅ مو هم نشوی کولی. صیبه خدای دې داسې بېوسۍ نه وساته، دا د دنیا تر ټولو ذلیل وخت دی. د سپوږمۍ تر کلي درنو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې د ډم او خبریال ناول دا برخه په همدې ځای پای ته رسېږي. دا چې د تانیا یا سایرې پاتې کیسه به نوره څنګه وي او نور ژوند به څنګه په مخ وړي، دا به په 5مه برخه کې زه درته کوم. نو تاسو ته ښه شپه، د خوبونو ډکه شپه، پاک کلام مو بله ملګری.